سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول 11مه برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول 12مې برخې ته هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېدل چې زرغون په پېښور کې خپله دنده پرېږدي، هغه دنده چې پاکستان ته د تللو کډوالو لپاره یې ترسره کوي او د خلکو خبرې پرې باندې اثر کوي. راځي کابل ته تر څو دلته ځان ته یوه ښه دنده پیدا کړي. په کابل کې له بریالي سره مخ کېږي چې بریالی د پخوانه یا د پوهنتون د دورې ټولګیوال دی. له هغه سره کور ته ځي او هغه ورته وایي چې دنده یې ورته پیدا کړې. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې بریالي وویل شک یې مه بوله، ځکه که شراکت نه وي نو یو څه شیریني خو به راکوې، ته خو به هم دومره ظالم او ناشکره نه یې. زرغون وویل شیریني دې سمه ده، خو داسې نه وي چې ته هم په 30 او 40,000 کې ونښلې. بریالي وویل څه مطلب؟ پوه نه شوم. زرغون وویل دا اوږده کیسه ده، ستړی به دې کړي. دا چې تر دې وروسته څه پیښیږي دا به په دې برخه کې سره واورو. بریالي وویل په ستړیا پسې مه ګرځه، ځکه کیسې خو څه د ښوونځي درسونه نه وي چې ستړی کوي مې. زرغون وویل چې داسې ده نو پوه به دې کړم. له پوهنتونه چې فارغ شوم بیکاري وه. بله ورځ د لیسې ښوونکي مبارکۍ ته راغلي وه. کله چې هغوی بیرته تلل نو سرښوونکي راته وویل زرغونه راځه چې تر څو بل کار ته لاس اچوې نو له موږ سره معلمي وکړه، هم به ثواب وي او هم خرما، په دې چې تا ته به یو بوختیا وي او زده کوونکو ته به د خیر ورسیږي. کوم ټکی درس به درنه زده کړي. لنډه دا چې ما هم زړه ښه کړ. د سرښوونکي دا دوهمې خبرې چې زده کوونکي ته به د خیر ورسیږي خوند راکړ. لاړم، د معلمۍ غوښتنلیک مې ولیکه، سرښوونکي لاسلیک کړ. خو کله مې چې بالا جای ته وروړ نو نیمه ورځ خو یې په جیجي کې په دې راباندې تېره کړه چې دلته یې یو څه او هلته یې یو څه. بالاخره یو ډنګر ته ورغلم. ډنګر سم د خدای په قهر ککړ وه. عینکې یې د پوزې په سر مازي نښتې ویا وه. تا به ویل که لږ لاندې وګوري عینکې به یې لاندې په ځمکه ولویږي او دانه دانه به شي. بریالي وویل ښه چې ډنګر ته ورغلی نو بیا. زرغون وویل بیا یې نیم ساعت خوله نه سره بیرته کېده. ښایسته شیبه یې د غوښتنلیک په لوستلو ځان بوخت کړ. وروسته یې مخ راواړاوه او وړه وړه پوښتنه یې شروع کړه. خدای شته همدا پوښتنو یې خوند را نه کړ. پرې پوه شوم چې څه سپی تمه لري خو ویلی یې نه شي. نو په یو ډول یې وویل وبه شي جي، خو چای پانی به ورکوې. بریالي وویل رښتیا دوی چای پانی تل غواړي، که په سړک لږ توند او یا ډېر کرار هم لاړ شي نو څنډې ته دې کړي، سترګې به راوباسي او درته وایي به شابه یا چای پانی ورکړه او یا تاڼې ته مخکې شه. نو تا ته یې هم دا وویلې که نه؟ زرغون وویل نه د تاڼې خو یې ونه ویلې، ما ویل زه دا 20 روپۍ به وي، خو کور یې وران کړي له دې چای پانی سره. بریالي په خندا وویل ولې؟ زرغون وویل هسې نوم یې د چای پانی و، که نه نور خو یې پوره د یوې ښځې ولور غوښت. بریالي وویل ولې نو چای پانی یې څو و؟ زرغون وویل 30 یا 40,000. بریالي څه وایې؟ زرغون وویل رښتیا درته وایم چې 30-40,000 مې واورېدې. سپینې مې ورته وتښتېدې، د وتو لوری رانه ورک شو. ورو مې لاس ورتېر کړ، خپل کاغذ مې راپورته کړ او ورو ورو مې د وره لور ته ځان نږدې کړ. بریالي وویل نو بیا؟ زرغون بیا پوښتنه یې مه کوه. بریالي وویل بیا یې نو هغه څه وویل چې لاله اوسه مې د خولې خوند خراب دی. بریالي وویل ولې نو څه یې وویلې؟ زرغون نه تېر شه ترې. بریالي وویل وی وایه دا نو څه خبره ده؟ زرغون وویل بیا نو خپل کمسلتوب وښود. ویلې
دا خو څه د څارویو میله نه ده چې څاروي دې بیه کړل او روان شوې. بریالي په خندا وویل تا نو څه ورته وویلې؟ زرغون وویل ما ویل وبښئ نو ستاسو وخت مې ونیو، خو هغه د فارسي متل دی چې عذر بدتر از ګناه، نو په ما هم هماغه کانه وشوه. بریالي ولې؟ زرغون ځکه دا بې خیره خوله یې بیرته کړه او ویلې ورک شه مړه، اړه دې ده چې هسې یې درله وکړم، تاسو کابلیان خو هسې هم په مفتو عادت یې، شابه ورکېږه، خپله خو بېروزګاره یې، نو د بل د وخت او روزګار هم در سره څه غم نشته. بریالی له خندا شین و او ویلې رښتیا زرغونه دا خو یې ډېره بده خبره کړې، خو دا لنډۍ هم بې څه نه دي ګوره. زرغون څنګه؟ بریالي وویل هغه پښتو لنډۍ چې جانانه خپل وطن ته راشه، جانانه خپل وطن ته راشه او پردی وطن د میړو قدر کموي نه. زرغون وویل یاره رښتیا چې په پردي وطن کې که څومره ښه سړی خو د نورو له نظره نه سړی سار له خپل وطنه. بریالي وویل چې دومره حیراني در باندې تیره شوې نو بېغمه اوسه، ورور دې نه درنه چای پاڼي غواړي او نه شیریني. زرغون وویل هماغه ورځ مې چې چای پاڼي له پامه بد شوي ان تر ننه پورې. بریالي وویل چای پاڼي له پامه مه بدوه چې چای را روان دی ګوره. له دې سره د پیالو کړنګا شوه، د بریالي ورور پتنوس په لاس خونې ته ورننوت. بریالي ورته وویل هلکه زرغون خو چای نه څښي، ورشه که سبزي یا ښوروا پاتې وي ورته رایې وړه. زرغون وویل خدای ته ګوره خبره وه درته مې وکړه، نو ته ولې ملنډې ترې جوړوې؟ خو خبره وه تېره شوه، اوس نو دنیا مه راباندې خبره وه. د بریالي ورور وویل نه خو که چای نه څښي نور څه شی به درته راوړم. زرغون وویل نه بریالی ملنډې وهي، دا پیاله راډکه کړه ولې یې نه څښم. زرغون او بریالي چای په ټوکو او خندا وڅښه، وروسته یې زرغون ته مخ ور واړاوه. چای دې بس کړ؟ اوهو اوس نو زه چې کار ته دې ورولم. بیا یې وویل ته صبر، یو ځل زنګ ووهم چې هغه ملګری مې شته او که څنګه. د ټلیفون څو تڼۍ یې کېکاږلې، غوږ ته یې ونیو. لږه شېبه وروسته یې وویل سلام، سهار دې نیکمرغه. وعلیکم سلام، څنګه دې په دې شنه سهار مونږ یاد کړو؟ تا ته یو زیری لرم. د څه شي زیری؟ هغه څنګه کس دې چې غوښته نو هماغسې کس مې درته پیدا کړی، ان تر هغه هم ښه. څومره ښه؟ نو چیرې دی؟ همدلته دی، خو څو بجې یې درولم؟ همدا اوس؟ سمه ده، نو دا دی درغلم، د خدای په امان. زرغون او بریالی دواړه ووتل، په موټر کې کېناستل، په دې افغانانو کې ځینې ښکته شول. بیا له هغه ځایه د وزیر اکبر خان مینې موټر ته وختل، په 15 سړک کې ښکته شول، بیا همداسې مخامخ لاړل، د 4مه کوڅه کې لمر خاته لور ته تاو شول. بریالی مخکې او زرغون لکه د سیوري ورپسې به. که به بریالی پښه نیولی شو نو دی به هم پښه نیولی شو، که به بریالی تیز شو نو زرغون به هم ورسره تیز شو. لکه د تن سیوری چې بریالي به څه کول نو زرغون به هم همغه کول. تر هغې یې نه ځای ورته وښود او نه کار، څو چې په وره ورننوتل. کله چې په وره وړاندې او وروسته ننوتل نو د زرغون سترګې په غورځنګ ولګېدې. غورځنګ یې د فاکولټې ټولګیوال و. غورځنګ سره دواړو ستړي مشي وکړه. وروسته غورځنګ بریالي ته مخ ور واړاوه. دا د انځر ګل دې له کومه را پیدا کړ؟ زرغون ورته وخندل. بخت راوستلو. بریالي په خندا وویل یو بل سره پیژنئ او که زه مو سره معرفي کړم؟ زرغون وویل مننه. غورځنګ وویل یاره بېشکه دی، ما په اسمان غوښته او خدای په ځمکه راکړ. بریالي وویل نو ځکه خو مې درته ویل چې د کار لوښی مې درته موندلی. غورځنګ وویل مننه،
په رښتیا هم چې د کار لوښی نه د کار سړی دې په ګوتو راکړ. خدای دې خیر درکړي. زرغون ته نو خدای ورکړه، ډډې یې ولګېدې، د خپلې تبې کار یې و. ښه کار خدای په ګوتو ورکړ. کار خو لا کار، خو معاش یې ښه معاش و. پوره $900 تنخوا یې له هماغې لومړۍ ورځې ورته وتړله. نوم یې د سوونو و، خو چې کلدارو ته به دې واړولې نو یو پڼ کلدار یې ځینې جوړېدی. هغه د چا خبره چې بېکاره خره هم نه شوې وړله. زرغون چې له معاشه خبره شو نو وار له واره یاری ور یاد شو. ویل یې یاری خو چې له 100,000 خبر شو نو نږدې له خفګانه مړ و، او چې نوره وسه یې ونه شوه نو په خپلو اولادونو یې غوسه سړوله. خو که له دې خبر شو چې د میاشتې $8,500 دي نو خپل اولادونه به خام وخوري. په همدې چورتونو کې یې وړانګه ذهن ته ورغله او ویل یې دا یې لا څه کوې؟ وړانګه به هم اوس په خپله غاړه کېږدي، ځکه پیسې داسې په درنالته شی ده چې هېڅوک هم نه ورته ټینګېږي. ځکه خو وایي چې پیسې د ورور سره هم پرې کوي، او ښځې خو بیا له پیسو پسې پاکې مړې دي. نو دا خو هم څه پرېښته نه ده، خو ښځه ده. که 100 په 100 کې نه وي نو یو څه خو یې زړه نرمېږي، او که هېڅ هم ونه شي نو دا د 2 کالو پلمه خو به یې لږ تر لږه 1 کال ته راکمه شي. دا هم غټه خبره ده. هغه فکر کوي چې په نورو ټولو راټنګېدلې او یوازې همدا پاتې ده. ځکه خو په خپله خبره ټینګه ولاړه ده چې 2 کاله صبر وکړه. څه لیونی خو نه یم چې اوس به 2 کاله دې ته کښېنم. کښېناستلې هم به لا پسې، خو د کلیوالو په خولو به څوک برغولی کېږدي. بې له هغې مې ورور د هغوی له خبرو تر پوزې راغلی، او ملامت هم نه ده. د ورځې 100 او 100 خبرې اوري. نو ولې خلکو ته د خبرو وخت ورکړم؟ که وړانګه یې مني کور یې ودان. ځکه ما خو خپلې غاړې پرې خلاصې کړې، نور خو نو څه پښو ته نشم ټیټېدلی. دا سمه ده چې په مینه کې دغسې نازونه او پلمې وي، خو پلمې خو هم اخر اندازه لري. اوس نو چې نوره ترې ورکه شوه نو 2 کاله وخت غواړي. دا نو څه معنا؟ او د دې ضمانت څوک کوي چې 2 کاله وروسته به خامخا هوکړه کوي؟ که 2 کاله کښېني او بیا هم ونه شي نو بیا څه کوې؟ خو نه ځان وژلی شي او نه دا. هر څوک په خپل وس پړ دی، او ما خپل وس وکړ. اوهو، یو ځل به بیا هم غاړه پرې خلاصه کړم. نوره یې که خوښه وه نو سره زر دي. په دې چې لوستې ده، ښه نجلۍ ده، کورنۍ ښه کورنۍ ده، او څومره چې فکر کوم نو ژوند مې هم په خوښۍ ورسره تېرېږي. هماغسې چې زه یې غواړم. نو اول خو دې خدای په زړه د رحم اوبه تویې کړي چې پلمه یا انکار ونه کړي. ځکه په دې کې به زما هم خیر وي او د دې هم. خو که یې خوښه نه وه یا یې پلمې کولی نو زما د خدای دلته مل شي، او د دې هلته پاتې شوې د میاشتې او کلونو خبرې. څوک له خپله مرګه خبر دی؟ خدای خبر چې 2 کاله وروسته به مړه یو او که ژوندي. زرغون به هره شپه له چورتونو وروسته دغه وړ 100,000 پرېکړې وکړې، خو چې بل ماښام به شو نو بیا به لکه نسواري په خپله کړې توبه پښیمانه وه. 1 ساعت به یې له ځان سره داسې پرېکړه وکړه چې تا به ویل دا د خبره لاړه او راغله، خو بل ساعت به بیرته له خپلې کړې پرېکړې واوښت. هر څو چې ځان په هغه او دغه غلطه وه، خو له وړانګې یې زړه نشو صبرولی. هر ماښام به چې دیرې ته لاړه نو له نورو ملګرو به یې ځان ګوښه کړ، د خونې ګروپ به یې مړ کړ، بې بالښته به په توشکه یا د خونې په فرش وګد وغځېد. په سوچونو کې به غرق شو. د ډوډۍ یا چایو په وخت کې به که کوم ملګري ور ټک ټک کړ یا به یې غږ ور وکړ نو ایله به پر هوښ شو. زرغون هر ماښام تیارې ته پناه وړله. له تیارې او یوازیتوب یې خوند اخیست. یوازې به په خونه کې وغځېد. د زړه پاچاهي به یې جوړه کړه. داسې شپه دې بده وي چې هغه د یو ځل وړانګه ځان ته واده نه کړي. د زرغون واده هم د وچې له لامبو کمه نه وه، ځکه سترګې به یې چې رڼې کړې نو بیا به نه وړانګه وه او نه واده. بیا به پورته شو، کتاب به یې راواخیست، ټلویزیون به یې روښانه کړ. که په دې به هم ونه شو نو کمپیوټر به یې روښانه کړ. خو په یوه هم نه کېده.
اخر یې داسې کول چې ډېر کله به یې د دفتر کار له ځان سره راوړ او تر ډېره به په همغه کار بسیا و. خو کله به یې چې د خونې ګروپ د ویده کېدو په موخه مړ کړه نو لا به یې سر نه و لګولی چې د وړانګې په سوچونو کې به لاهو شو. د ګلمکۍ خبره ور یاده شوه او له ځان سره به یې ویل زرغونه بچو خدای دې درته خیر کړي. هغه د شیشکې خبره لکه چې رښتیا شي چې په راتلونکي جوزا میاشت کې به لیونی کېږم. بیا به یې له ځان سره وخندل. لیونی نو تور وي که سپین. د ورځې به له کاره ستړی و او د شپې له سوچونو زاره چاوده. ډېر کله به ځان ته په غوسه و ویله به یې 20 ځله ورغلی او ویل دې داسې به ورته وایم او هغسې به ورته وایم، خو چې ورسره مخامخ به شوم نو واڼې به مې ووتې. په دې خو نه کېږي چې هم د غازي وي او هم شهید. چې مینه کوي نو بیا به ځان هم نسپموې. هره شپه به یې همدا ننګونې او ګواښونه کول. کله به یې ځان ته پیغورونه ورکول. کله به په دې باټو شو چې که دا ځل مې خدای سترګې ور مخامخ کړې نو په خبره به یې سر ور خلاص کړم. خو چې ورمخ به شو نو بیا به همغه زوړ ملاو زړې تراوې وي. له شپو نه یوه شپه ښه ناوخته یې چې نور زړه په تنګ شو نو ویلې یې بیا یې لا چا پکې راوستلې راځه همدا نن شپه یې ورسره فیصله کړه. ټلیفون یې راواخیست. د وړانګې شمېره یې پکې راواړول. ډېر ساعت یې ورته کتل. ته به وایې چې پښیمانه شوی وي. شونډې یې وچیچلې. له ځان سره یې وویل نور مې انتظار له لاسه نه کېږي او په ډېر انتظار مې له ځانه بد راغلل. له دې ښه دا ده چې زنګ ورته ووهم. که هو نه وي نو نه خو به ووایي دا نو څه حال دی؟ زما به نور کار او زندګي نه وي. کری شپه به د دې په سوچونو کې یم. د ښي لاس په غټه ګوته یې د ټلیفون د اوکې بټن کېکاږله. د ټلیفون ښیښې ته یې وکتل. په ټلیفون کې انګلیسي کالینګ راغی. د کالینګ سره څو ټکي به کله لږ او کله ډېر شوه. تر یوې شېبې یې دې ته سترګې نیولې وې. وروسته یې ټلیفون غوږ ته ونیو. کراري وه. همغسې یې ټلیفون غوږ ته نیولی و. ښایسته زڼ وروسته یې یو زنګ تېر کړ. بیا یې بل زنګ تېر کړ. نور زنګونه یې تېر نه کړل. شونډې یې لمدې کړې. په دې وخت کې غږ وشو. څوک خبرې کوئ؟ دا غږ لږ ناشنا غوندې و. زرغون فکر وکړ چې دا د لرېوالي یا ټلیفون مسله ده. نو ویل یې سلام، زرغون خبرې کوم. څوک مو په کار دی؟ وړانګه. دا رن نمبر دی؟ نه، همدا د وړانګې نمبر دی. ما ته یې راکړی و. 2 میاشتې کېږي چې دې کور ته موږ راغلي او مخکې چې دلته څوک اوسېدل هغوی له دې ځایه تللي دي. په وارخطا یې وویل چیرې تللي؟ معلومات یې شته؟ نه جي، ما له یې څه پته نشته. له دې سره ټلیفون قطع شو. د زرغون یوه اندېښنه دوه شوې. له ځان سره یې وویل ګز راوړه در ګز یې کړم. اوس یې څنګه کوې؟ بیا یې ځان ته غوسه راغله چې ولې دې دا دومره وخت اړیکه نه ورسره نیوله؟ اوس ښه شوې. هغه د ژوندۍ ځړانده درنه ورکه شوه. زرغون نه نور د واده سوچونه ورک شول. په دې فکرونو کې شو چې څنګه یې لوری لودن معلوم کړي. پسې وتلی هم نه شو. په دې چې نوی کار یې پیدا کړی و. ده به ویل هسې نه چې له دواړو ووځم. زرغون په دفتر او دیره دواړو کې د وړانګې په اندېښنه کې و. کله کله به یې ویل همغه کانه راوشوه چې وایي باز یو مرغه دی او چې چا ونیو د هغه دی. که مې ناراسته نه وی کړې نو اوس به ولې دا پیښې راکېدې؟ دا څه معنا چې زه د دې خولې ته ناست وم. باید پلار ته مې په غوږ کې وروهلي وای. تعلیم یافته سړی و، ډاکټر و. څه کوتک خو یې نه راپسې راخیسته. یا به یې ویلې چې دوستي در سره کوم او یا به یې ویلې و چې خپل خره دې څه راوه کاکا. داسې نه و چې له پلار سره یې بلد نه وم. بلدتیا څه معنا؟ خدای مې دې غاړې نه بندوي.
د پلار یې هم ښه زړه راته ښورېده، ځکه د هغه علامو ته به مې چې کتل نو همداسې راته ښکارېده، ځکه ډېر کوز او بر را سره کېده. نو که یې خوښه نه وای نو ولې یې راته ویل چې هر وخت راتلی شي، دا خپل کور وګڼه. خو همدا یې اشاره وه. زرغون به چې ډېر وځورېده نو ویل به یې همداسې ښه یې زرغونه، له خپله لاسه دې په ځان کړي، عجب سړی یې، مینه هم کوي او له خپل سیوري هم ډارېږي. زرغون نن هم د شپې تر ناوخته له ځان سره په جنګ وه. کله به یې شونډه وچیچله، کله به یې په ګوتو خوله ولګوله او کله به خپل ځان ته په بدو ردو سره شو. اخر یې ځان په دې ډاډه کړي چې د خدای به همداسې رضا وي، کیدای شي په همدې کې مې خیر وي، ځکه انسان خو په خپل خیر او شر نه پوهیږي. بیا یې وویل خدای مهربان پاچا دی، ګوندې بیا په ګوتو راشي، ځکه ډېر کله دې په زړه یو وي خو خدای در پیښه بله کړي، لکه همدا ماته چې را پیښه شوه، خدای دې هغه را پیښه کړي چې زما پکې خیر وي. دا یې وویل او په څنګ واوښت. سهار یې چې سترګې رڼې کړې نو وار له واره یې وړانګه نیغه سترګو ته ودرېده. بیا د هغې په اندېښنه کې شو، لاړ اودس یې وکړ، راغی جاینماز یې هوار کړ، 2 رکعته سنت یې وکړل، د فرض نیت یې وتاړه، 1 رکعت فرض یې هم وکړل. او کله چې په وروستۍ قاعده کې ناست و نو وار له واره یې ور په یاد شول چې خیر دی، که کور یې بدل شوی نو د پلار کتنځی خو یې شته. د سلام له ګرځولو وروسته یې له ځانه سره وخندل، غوږ او پوزه یې ونیول، سر یې وښوراوه او له ځان سره یې وویل توبه خدایه توبه، رښتیا هم چې انسان څومره کمزوری دی. دعا یې وکړه او دومره خوښ وه لکه د زړه مراد چې پوره شوی وي. له ځان سره یې وویل چې خدای برابروي نو هغه بیا همداسې وي لکه زرغون. په همدې ورځ چې دفتر ته لاړ نو شیبه وروسته یو ملګری خونې ته ورننوت او ورته ویل یې زرغونه، که ماته څه امر او خدمت وي یا دې له پاکستان څه شی په کار وي نو راته ویې وایه چې درته رایې وړم. زرغون وویل پاکستان ته ځې؟ ملګري وویل اوهو، 1 اونۍ رخصت مې اخیستی، دا ډېر وخت کېږي چې کور ته نه یم تللی. زرغون وویل کور مو چیرې دی؟ په کارخانو کمپ کې. زرغون وویل د سدې په کارخانو کمپ کې؟ ملګري وویل اوهو. زرغون په خوښۍ وویل څومره ښه، نو که در باندې ناوخته کېږي نو یوه شېبګۍ صبر وکړه، یو لنډ لیک درته لیکم چې هلته یې چاته ورکړې. سمه ده. زرغون لاړ، کمپیوټر ته کېناست، نوې پاڼه یې پرانستله، د دواړو لاسونو ګوتې خپرې د کمپیوټر په کیبورډ کېښودی. ډاکټر صاحب خادمن او ټولې درنې کورنۍ ته یې سلامونه او نیکې پیرزویانې. بیا یې د خپلې روغتیا او د دوی د روغتیا د هیلې په اړه ولیکل. په پای کې ورته ولیکل زه اوس په کابل کې یم، دنده مې هم دلته ده، ستاسو په پخوانۍ شمېره مې څو ځله زنګ وواهه خو تاسو له هغه ځایه کډه کړې وه، نوې شمېره مو راسره نه وه، ځکه مې ټلیفون ونه شو کولی چې ستاسو خبر واخلم. نو که ماته څه خدمت وي په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسئ. بس همدومره. ستاسو زرغون. کابل، وزیر اکبر خان مینا. د سپوږمۍ تر کلي